نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دا یو سینا یو ورور پوښتنه کوي چې په جرابو باندې مسح کول دا جایز دي او که ناجایز دي، اودس ورسره کیږي او که نه کیږي. نو دې په باره کې تفصیلي جواب دا دی. الله جل شانه شپږمه سپاره سورة المائده کې د اودس احکامات بیان فرمایلی دي. الله جل شانه فرمائی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فدې آیت مبارک کې الله جل شانه د خپو متعلق صریحي حکم فرمایي چې دا وینځئ تر ګیټو پورې. نو صریحي حکم دا دی چې تاسو دا ګیټو پورې وینځئ. نو دې ګیټو پورې وینځل دا ضروري دي. اوس کو قرآن مجید کې بل یو حکم دغې صاحب راشي چې هغه هم د دې خپو متعلق وي او هغې سره څه زیادت وي، نو په دې حکم به زیادت کیدی شي. یا د قرآن مجید نه علاوه په احادیثو متواترو کې د دې ذکر راشي. که د احادیثو تعداد او حد چې کوم د تواتر ته ورسېدلو، نو بیا و ارجلکم الی الکعبین د صریحي حکم باندې دا زیادت کیدی شي. دې کې به موږ وګورو درې قسمه خبرې مخې ته راځي. یو د چمړې په موضوع باندې مسح کول، دویم چې د چمړې موضوع خو نه وي خو د چمړې موضوع کې چې کوم اوصاف دي هغه په هغه څیز کې موجود وي، دویم نمبر ده. او دریم نمبر مسح علی الجوربین، په جرابو باندې مسح. دې درې خبرو طرف ته توجه وساتئ. مسح علی الخفین د چمړې په موضوع باندې مسح کول، د دې باره کې مونږه د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه وکتل، نو د هغې تعداد تواتر ته رسېدلو. نو د دې وجې نه مونږ وویلې چې د کتاب الله دا حکم چې تاسو خپې وینځئ، په دې باندې زیادت هم کیدی شي چې تاسو کله د چمړې موضوع په خپو باندې وي، نو تاسو په هغې باندې مسح کولی شئ. او د دې احادیثو تعداد تواتر ته داسې رسېدلی دی. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمای ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه ضوء النهار، چې ما د مسح علی الخفین باندې قول نو کړی تر څو پورې چې ما ته د روښانه ورځې غونته کې دلایل معلوم شوي. نو دغې صاحب چې کوم دی د مسح علی الخفین حکم د اتیو صحابه کرامو نه چې کوم دی د دې روایت شوی دی. حافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباری کی لیکي وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا 80 منهم 10. حافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباری کی لیکي چې حفاظ حدیث په دې باندې تصریح کړی دا چې د مسح علی الخفین یعنی په موضوع باندې مسح د دې تعداد تواتر ته رسیدلی دی. او بعضی خلکو چې کوم دی حفاظو د دې د راویانو جمع کړی دا، نو هغه د اتیو نم تجاوز کړی دی. په دې کې عشره مبشره هم داخل دي. هغې نه هم چې کوم دی د مسح علی الخفین والا حدیث نقل شوی. امام حسن بصری سے فرمائی رحمه الله ادرکت 70 بدریا من الصحابه، چې ما وموندل 80 بدري صحابي چې كلهم كانوا يرون المسح على الخفين، ټولو چې کوم دی مسح علی الخفین چې کوم دی هغه کوله روی ګڼله، د دې روایت یې کول. نو مطلب دا شولو چې د مسح علی الخفین احادیث مبارکه هغه تواتر ته رسېدلي دي، نو ځکه مسح علی الخفین جایز شوله او په کتاب الله باندې د دې زیادت روا شولو. اوس دې طرف ته توجه کوي چې د چمړې په موضوع کې کوم اوصاف دي. ړومبې دا د دې د پاسه ته اوبه واچوه، دننه خپې ته اوبه نه ځي. دویم نمبر که صرف دا موضوع واچولی شي، نو دې کې میل 2 میله تلل پیدل کیدی شي. او دریم نمبر دا چې دا په خپو باندې بغیر تړلو باندې داسې نیغې ولاړي. دا 3 اوصاف دي. نو زموږ دویم نمبر خبره که دا 3 اوصاف د موضوع
هغه د چمړې د موضوع نه علاوه په بل یو څیز کې هغه موجود شول نو هغه به د چمړو د موضوع حکم نیسي. څنګه چې د چمړې په موضوع باندې مسح کول روا دي نو په هغه څیز باندې به هم مسح روا وي، که هغه جرابي وي، که هغه د جرابو نه علاوه نور څه څیز وي، خو چې دا درې اوصاف پکې وي نو د دې حکم به مو د چمړې د موضوع په شان دي. څنګه چې په هغې باندې مسح روا ده نو دغه حساب به په دې باندې هم روا وي. یاد ساتئ د چمړې نه علاوه چې دا درې اوصاف په کوم څیز کې موجود شي د دې په باره کې فقهاو اختلاف کړی دی. فقهای کرامو کې امام ابو حنیفه رحمه الله د دې قایل نو د مرګ نه څو ورځې وړاندې 3 ورځې وړاندې یا 8 ورځې وړاندې هغې د دې نه بیا رجوع فرمایله چې په کم یو څیز کې دکه 3 اوصاف موجود وي نو هغې په دې باندې د مسح قایل شو. نو یو د چمړې موضوع باندې مسح دا اتفاقی ده، بل د چمړې نه علاوه بل یو څیز چې په هغې کې د چمړو دا 3 اوصاف موجود کیږي په دې کې اختلاف و. امام ابو حنیفه صاحب هغه اول قایل نو بیا وروسته رجوع فرمایله په داسې څیز باندې چې هغې کې د چمړې د موضوع اوصاف وي بیا په هغې باندې د مسح قایل شو. 3 نمبر څیز مسح علی الجوربین، په جرابو باندې مسح کول. په جرابو باندې مسح کول بالخصوص د دې زمانې چې کومې جرابې دي د دې په باره کې څه حکم دی نو یاد ساتي که بالفرض په دې جرابو کې د موضوع اوصاف ملو شي خو صحیح ده، او که د موضوع والا اوصاف پکې نه وي لکه چې مونږ وینو چې نشته پکې نو بیا په مسح کولو هغه درست نه دي. یو کس په وایي چې یاله دا خو تاسو سختي کوئ، په احادیثو مبارکو کې خو راغلي دي ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دی په جرابو باندې مسح کړې ده نو دغه احادیثو مبارکو لږ جایزه اخلو. خو د دغې جایزې اخیستلو نه وړاندې یو اصولو ته غوږ کیدی چې کله قرآن مجید کې یو صریحي حکم راشي د هغې تنسیخ یعنی منسوخ کول یا هغه مقید کول یا په هغې باندې زیادت هله راواوي چې د هغې په مقابل کې متواتر احادیث راشي. که متواتر احادیث راشي نو هله پې زیادت کول راواوي. نو ګورئ دا مسح علی الجوربین والا احادیث مبارکه هغه ګورئ متواتر نه دي. نو چې متواتر نه دي نو د دې وجې نه چې کوم دی هغه په جرابو باندې مسح روان ده. که د بالفرض مسح علی الجوربین والا احادیث متواتر وو نو څنګه چې د چمړې په موضوع باندې مسح روا ده نو بیا به په دې عامو جرابو باندې مسح روا شوي خو تواتر ته نه دي رسېدلي. نو لومبی پوینټ یې دا دی چې دغه د جوربین والا احادیث تواتر ته نه دي رسېدلي د دې وجې نه چې کوم دی دغه په دې باندې مسح کول درست دي. 2 نمبر د احادیث مبارکو جایزه اخلو. په دې باب کې ذخیره احادیث کې 3 قسم احادیث موجود دي. د یو مروي چې کوم دی حضرت بلال رضی الله عنه دی دا موجم صغیر طبرانی کې ذکر شوی دی. دا دویم حدیث راوی حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه چې دا په ابن ماجه کې ذکر شوی دی او په بیهقی کې ذکر شوی دی. خو یاد ساتئ د دې دواړو احادیثو متعلق چې کوم دی امام زیلی رحمه الله او دغه حساب نور ګڼو محدثینو د تضعیف قول کړی دی چې دا ضعیف دي. نو د دې دوه خبره لاړه ختمه شوه. 3 نمبر حدیث د حضرت مغیره ابن شعبه رضی الله عنه والا حدیث دی. دی باره کې امام ترمذی رحمه الله فرمایلی دی حسن صحیح. فقط امام ترمذی رحمه الله فرمایلی دی چې حسن صحیح نه، خو ګورې محدثینو په دې باندې سخت تنقید کړی دی. امام ابو داود صاحب دا حدیث په داسې روایت کولو وکان عبدالرحمن ابن مهدی لا يحدث بهذا الحديث. هغې وی فرمایي چې امام ابو داود صاحب چې عبدالرحمن ابن مهدی به دا حدیث داسې به چې کوم دی نه روایت کولو. ولې؟ لأن المعروف عن المغیرة ان النبي صلی الله علیه وسلم مسح على الخفین. ځکه چې معروف د مغیره رضی الله عنه نه چې کوم مشهور دی هغه دا دی چې ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خفینو باندې به مسح کوله او په جرابو باندې د مسح ذکر پکې نشته دی. بیا هم
که چېرې دغه حدیث ته وکتلی شي نو په دې کې دوه راویان دي، یو چې کوم دی ابو قیس دی، بل حذیل ابن شرجیل دی. د دې ضعف باندې ډیرو ګڼو محدثینو قول کړی دی. امام مسلم رحمه الله، امام بیهقي رحمه الله، سفیان ثوری رحمه الله، امام احمد رحمه الله، یحیی ابن معین رحمه الله، علی ابن المدینی رحمه الله، داسې ګڼو محدثینو په دې باندې چې کوم دی د ضعف قول کړی دی. او علامه نووي رحمه الله شارح د صحیح مسلم هغې لیکي کل واحد من هؤلاء، د دې مذکورونه کو لو انفرده که هغې یو قسم تضعیف کړی وي نو قدم علی الترمذي، نو هغه به په ترمذي باندې مقدم به، او مع ان الجرح مقدم علی التعدیل، سره دې نه چې دا جرح چې کوم دی دا په تعدیل باندې مقدمه وي، په تعدیل باندې مقدمه. واتفق الحفاظ على تضعیفه، حفاظ حدیث چې کوم دی د دې په تضعیف باندې متفق دي. ولا يقبل قول الترمذي، او د ترمذي دا قول انه صحیح حسن صحیح دا به نشي قبلول. بهرحال د مسأله الجوربین په باره کې چې کوم احادیث دي، نمبر 1 نقطه پکې دا چې دا تواتر ته نږدې رسېدلي. دویم نمبر دا چې حفاظ حدیث په دې باندې د تضعیف قائل دي چې د دې کوم راویان دي هغې کې ضعف دي، نو لہذا د دې وجې نه چې کوم دی د مسح علی الجوربین والا احادیث ضعیف دي او مرتبې د تواتر ته هم دي رسېدلي، نو د دې وجې نه چې کوم دی په جوربینو باندې مسح کول هغه درست نه دي. یو کس به وایي چې موږ ته خو ډېر زیات تکلیف دی، بوټان وښکل دي او جرابې به هم بیا وباسو، بیا به خپې هم وینځو، دا خو ډېر زیات تکلیف دی. نو زما وروره تکلیف چې کوم دی هغه چې ته مخ وینځې په دې کې هم تکلیف دی، چې لاسونه دیجه پورې وینځې دې کې هم تکلیف دی، سویټر به لر کې، کوټ وغیره به لر کې، او بیا به چې کوم دی دیجه پورې لاسونه به وینځې. دغه حساب چې کوم دی د خپل کاروبار پرېښودل دا خو هم تکلیف دی. نو د تکلیفونو د وجې نه ګورې په شریعت کې څه تبدیلي نه راځي، یاد ساتئ. لہذا الله جل شانه د خپو په باره کې اصل وظیفه و ارجلکم الی الکعبین، خپې وینځئ تر ګیټو پورې. او د احادیث متواتره د وجې نه مسح علی الخفین په موضوع باندې مسحه روا شوې ده، یا چې د موضوع په اوصاف باندې کم یو څیز هم وي په هغې باندې مسح روا ده. او دریم نمبر مسح علی الجوربین، په جوربو باندې مسحه، نو دا بالکل ناروا ده ځکه چې د دې احادیث مبارکه تواتر ته نه دي رسېدلي. او دویم نمبر په جورابو کې د مسح د موضوع والا اوصاف نه دي موجود، لہذا د دې وجې نه چې کوم دی په جورابو باندې مسح کول بالکل درست نه دي. که چا په جورابو مسح کړي او مونځ یې کړي دغه مونځ یې واجب الاعاده دی ځکه چې داسې نه دي شوي. بهرحال د مسح علی الجوربین والا احادیث متعلق خلک ډېرې خبرې کوي، خو حقیقت یې دا دی چې د دې مرتبه چې کوم دی د تواتر ته نه ده رسېدلې، او د دې په احادیثو راویانو کې ضعف هم موجود دی. حفاظ حدیث په دې باندې د ضعف اتفاق کړی دی، لہذا په جرابو باندې مسحه روا نه ده، درسته نه ده. الله جل شانه دې موږ ټولو ته د صحیح دین زده کولو او د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله.